بالاخره مولوي محمد یعقوب مجاهد مخامخ د پاکستان حکومت ته اخطار ورکړ. د ښاغلي مجاهد تاریخي وینا یو ځل بیا د افغانانو غیرت او جوش را تازه کړ او دا یې وښودل چې رښتیا هم د یو غیرتمن امیر غیرتمن بچی دی. دا چې مولوي محمد یعقوب مجاهد پاکستان ته کوم سخت او تاریخي الفاظ کارولی دي او هغه افغان کډوالو ته څه وویل، خپله د هغه له خولې واورئ. په سلامونو مو هرکلی کوم. قدرمنو لیدونکو مشال پریس یوټیوب چینل ته ښه راغلاست. د پاکستان پر رژیم باندې غږ کوو چې هغوی باید د افغانانو سره ظلم او زیاتی ونه کړي، د هغوی شخصي مالونه ورڅخه وانخلي، د هغوی ملکیتونه ضبط نه کړي، چې دا په هیڅ قانون کې په هیڅ اصولو کې دوی نشي کولای او د دې به پوښتنه کیږي او د دې به موږ په ټول توان سره کوشش کوو مخه به یې نیسو او په هیڅ صورت به انشاءالله اجازه نه ورکوو چې څوک زموږ د افغان وروڼو شخصي ملکیتونه ضبط کړي، ورڅخه ویې ورڅخه غلا یې کړي. د دې سره سره په نورو برخو کې په لارو کې او د راتګ په وخت کې پر دروازو باندې ډېر ظلم ورسره روان دی چې باید ژر تر ژره دا ظلم ودرول شي. نړیوال متوجه کوو، ملګري ملتونه، خیریه بنسټونه او مؤسسات، اسلامي کنفرانس ټول باید پر پاکستان باندې غږ وکړي چې دغه حالت چې د مهاجرینو سره روان دی دا پای ته ورسوي. که چیرې مهاجرین خپل هیواد ته ستنوي هم هغوی باید په ښه باعزته طریقه باندې هیواد ته راستانه شي او خپل ټاټوبي ته راشي. نو پاکستاني رژیم باید هغه څه وکړي چې هر څه کوي باید عواقب یې وسنجوي او دومره وکړي چې بیا د ریبلو توان لري چې دغه اوسنی حالت چې روان دی دا به د دواړو هیوادونو ترمنځ اړیکې ډېرې ترینګلې کړي، حالت به ډېر یو خطرناک لوري ته یوسي. ژر تر ژره باید دوی د دغه ظلم څخه او د دې ناروا څخه لاس واخلي او کوم افغانان چې هیواد ته راځي باید اجازه ورکول شي چې په ښه عزت باندې خپل هیواد ته راستانه شي. موږ مرحبا او لبیک ورته وایو او په خدمت کې به یو. دا پریکړه چې پاکستان د مهاجرینو په اړه کړې ده یو اړخیزه پریکړه ده چې موږ ته په هیڅ صورت د منلو نه ده. موږ هیڅ ورسره موافق نه یو. یو طرفه او ظالمانه پریکړه ده چې پر افغانانو باندې تپل شوې ده. افغانان یې د ستونزو او مشکلاتو سره مخامخ کړي دي. دوی باید د دې شان عواقب وسنجوي او داسې کار ونه کړي چې هغه د یو هیواد په ګټه هم نه وي. د افغانستان دفاع وزیر مولوي محمد یعقوب مجاهد پر پاکستان غږ کړی چې افغان کډوالو سره روان ظلم پای ته ورسوي، که نه کډوالو سره روان ظلم به د افغانستان او پاکستان اړیکې ډېرې ترینګلې کړي او حالات به خطرناک لوري ته یوسي. دفاع وزیر ویلي چې د افغان وروڼو ملکیتونه غلا او ضبط کړي او د دې چارې به په ټول توان مخه نیسو. مولوي محمد یعقوب مجاهد BBC سره مرکه کې د پاکستان له لوري افغان کډوالو په زور ایستلو پریکړه یو ځل بیا غندلې او دا یې ظالمانه یو طرفه او د نه منلو وړ بللې. دفاع وزیر همدارنګه پاکستان ته ویلي چې افغان کډوالو ته دې په عزت افغانستان ته د راتلو اجازه ورکړي. موږ افغان مهاجرینو ته هرکلی وایو. د افغانستان وزیر مرکه کې زیاته کړې پاکستانی رژیم چې هر څه کوي باید عواقب یې وسنجوي او دومره وکړي چې بیا د ریبلو توان ولري. یاد دې وي چې پاکستان ټولو افغان کډوالو ته څو ورځې ضرب العجل ټاکلی و چې له پاکستان ووځي. 2 ورځې وړاندې یاده نیټه پای ته ورسېده او اوس پاکستان په ډیر ظلم او وحشت سره افغانان له پاکستان په زور باسي او استوګنځایونه یې ورته نړوي. قدرمنو لیدونکو د ویډیو له کتلو مو نړۍ مننه. د لا زیاتو او نورو لحظه پر لحظه خبرې مطالب لپاره زموږ همدغه مشال پریس یوټیوب چینل سبسکرایب کړئ. تر بیا او بلې ویډیو ښه وخت ښې چارې د الله په امان.